پس ما در راځه تشناب باندې کو راځه جګیږو چیرته راجګ سوی څه سره څه خوړې دی را څوړې دی دوه سترګې مې رانیولې چی شي په دې نیمه شپه راجګي موږ خو تشناب ته راجګ شو ولې د الوکان ته غوسه کوي تشناب ته نه دی راجګ سوي دی پیسې مې ته راجګ سوي او د تا د ډار راجګ کمیډین یم پښتو تمثیلي ویډیوګانې جوړوم ما سره واړه واړه ماشومان په ویډیوګانو کې زما کوشش دغه دا چې زه په کلیوالي ژوند باندې ویډیو جوړې کړم دا د کوم کلیوالي بد رواجونه دي په دغه باندې زه ویډیو جوړې کړم ما اکثر ویډیوګانې کلیوالي رنګ لري خلکو ته یو پیغام لري ما کوشش هم دغه ده چې زه خلکو ته یو پیغام پکې ورکړم یو میسج ورکړم خلکو ته اول چې زه دې کار ته راغلم چې لږ مطلب په دې فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو خلکو ولیدم بیا د مونږ کورنۍ ته مطلب پلار رونه ترونو ته د مونږ د خپلوان د خلکو خبرې کولې چې آیا او دا زوی دی دا څه شي کوي دا خو ولاکه ښه کار دا خو مونږ پلار نیکه دغه کار نه ده کړی دا خو ښه کار نه ده نو ما خو داسې ما سره ماشومان دي چې یو چا سره ماشوم په یو ویډیو کې هغه به څه داسې بېحیایي خبره وکړي هغه به وکړي ما خو داسې ویډیو دي چې سپین ږیری ماشوم زنانه ټول دغه ویډیو کتای شي یو پیغام په ویډیو کې چې پیغام په کومه ویډیو کې نه هغه زه بیخي جوړوم نه خلک به وایي چې وره دی به په دې پیسو دپاره دا ویډیو جوړوي زه شوق نه دا ویډیو جوړوم زه وایم چې خلکو ته یو پیغام کې ورکړم او بل پیسو خبره دروغ نه وایم پیسې ما پرې اخیستې دي ما ته پیسې راتلې په ویډیوګانو باندې یوټیوب نه ما پیسې اخیستلې اوس مې هغه یوټیوب چینل هم لږ سره خراب شوی دی اوس مې بل نوی جوړ کړی اوس خو داسې ګټه موږ نه ده پرې کړې چې هغه باندې موږ ژوند روان شوی خو داسې لږ خیر چې څوک یې وړتیا لري باید راسي ورته چې واسې هغه په ځان رشخان ویل نه هغه نه وي چې ځان باندې رشخان وي راشي خو چې څوک وړتیا لري کار کوی شي را دي شي باید یې وکړي ویډیو وکړي پوه شو چا کې چې وړتیا وي چپ څه شور مه کوه دې روزه ماتې وخته ګورو دا هلته غږېږي تاسې چېشته ناستې روزان ده جګېږي روزتیانو سره ماشومان مه کوې جګېږي ته چېشته راته ناستې جګېږه روزه دې داسې راته ناستې زه باندې اذان ته غوږ ونیسئ چې اذان یې وکړو بیا غږ راوکړئ ته وایې که تاسې هم روزې دي دلته راسره ناست دي پرېږده خو ماشومان دي دلته به راسره